ګډونوالو او تلویزیون لیدونکو ته سلامونه. طالبانو د امریکا سره خپلې خبرې پر مخ ویوړې. دوی توافق وکړ او تړون سره امضا کړ. د طالبانو او د حکومت ترمنځ کومې خبرې تر اوسه نه دي شوي. امریکایان په کوم جرأت دغه کار کوي چې د افغانستان د حکومت څخه 15,000 بندیان خلاصوي؟ که دوی دا کار غوښتی د خپلو خبرو یو شرط به یې په همغه وخت کې د حکومت او د طالبانو خبرې یا بین الافغاني خبرې بللې وای. دوی دا کار ونه کړ. که دوی دا کار کولی چې 15,000 بندیان خلاص کړي، دوی به وربند کړی وای. امریکا په همدغه خبرو کې هم د کاسې لاندې نیم کاسه لري. اصلا دغه د سولې مسایل یا د سناریو چې پیل کړی ده، موږ د شک په نظر ولې ګورو ورته؟ دا ویلو څخه که چیرې دوی غوښتی چې په افغانستان کې سوله راشي، دوی باید هغه هیوادونه د فشار لاندې نیولي وای چې تروریزم پالي. هغه هیوادونو باندې فشار راوستی و په صادقانه ډول. په افغانستان کې په خپله سوله راتله. دوی دا کار ونه کړ. یوې ډېرې مهمه موضوع ته غواړم اشاره وکړم، هغه دا چې په هر حال طالب به راشي، د افغانستان د حکومت سره به هم کیني، د بندیان به هم ختم شي، سوله به راشي په نوم. دغه نن برید چې وشو، د افغانستان عام وګړي قتل عام یې وکړ، شهیدان یې کړل. په دې ډول نور بریدونه دغه څوک کوي؟ سوال دی که نه؟ طالب خو به راشي دلته، یو به طالب به پارک کې ناست وي، بیا به هم همدا بریدونه دوام لري. دا به څوک کوي؟ دا به هغه خلک کوي چې امریکا ورته پیسې ورکوي، دوی روزي او افغانستان ته د احمد او د محمود په نوم رالیږي. دغلته دوه پوښتنې دي. ټول ستاسې د څرګندونو په بېلابېلو اړخونو کې شکونه او تورونه په امریکا دي. که امریکا واقعا دغه ډول د جګړې غځول غواړي، که امریکا غواړي چې بېلابېلې پلمې وتراشي او عملي کړي په افغانستان کې، نو بیا د افغانستان حکومت ولې ورسره دوه تړونونه جلا لري؟ ستراتیژیکو همکاریو تړون او دغه راز امنیتي او دفاعي تړون. که چیرې ولسمشر غني په ورته حالت کې چې تاسو اشاره درلوده چې 15,000 زندانیانو ازادي غواړي، خو تاسو وایي د کاسې لاندې نیم کاسه ده، نو بیا ولسمشر غني ولې امریکایانو سره په دې هکله سپینې خبرې نه کوي؟ که چیرې په آینده کې هم دغه ډول پلانونه امریکا عملي کوي چې تاسو ورته اشاره درلوده، نو ولې د دولت په کچه ورسره د دې دوو تړونونو په هکله بحث نه کیږي؟ یو خو د دولت مسایل دي، چون دولت باید د دې ځواب خپله ووایي. موږ چې څه فکر کوو هغه وایي. زما په اند امریکا ځکه د کاسې لاندې نیم کاسه لري چې دوی نه غواړي په هغه هیوادونو فشار راوړي چې تروریزم پالي. طالبان افغانان دي، سبا به د افغانستان د حکومت سره یو کیږي، دوی به راځي. اما دا نورې ډلې څنګه کوي؟ دا څوک وبوي؟ دې ته د اوبه څوک ورکوي؟ د دې ریښې ولې وچیږي نه؟ د نن برید یو ښه مثال دی. په دشت برچي کې چې وشو، عام وګړي شهیدان کړل. کاشکې د میلیونه یې لږ جګ کړي وای، کار یې نه کوو. عام وګړي شهیدان کړل، قتل عام یې وکړ. مسله دا ده چې 15,000 بندیان او دې ته ورته نورې مسلې چې د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري، طالبان باید د افغانستان د حکومت سره مطرح کړي. اوس مسله دا ده، تاسې وایئ چې امریکا د دې ټولو فتنو او تاوتریخوالو تر شا ده، خو دلته حکومت شته که نه؟ که حکومت وایي چې شته دی، په راس کې رئیس جمهور هم شته، امنیتي او استخباراتي ادارې هم شته، نو ستاسو دې څرګندونو ته په کتو چې امریکا گویا دغه ډول ورانکاري غواړي، حکومت په دې نه پوهېږي؟ که پوهېږي په مقابل کې ولې موقف نه نیسي؟ دا 20 کاله یا هم 19 کاله چې په افغانستان کې امریکا حضور لري، د افغانستان حکومت په وار په سلګونه واره د امریکا سره همدا موضوع مطرح کړې ده. حتی کرزي صاحب په واضح ډول ټول مسایل وویل. د وخت ولسمشر و، هغې په واضح ډول وویل چې هلیکوپتر د یو ولایت څخه جګیږي او په بل ولایت کې کینی. فضا د دوی لاس کې وه. د افغانستان حکومت کمزوری و، اوس هم په هغه حالت کې نه دی چې موږ ولسمشر غني وایي فضا مو تر خپل کنټرول لاندې شوه، مسایل زموږ خپل دي او بالاخره امریکا سره هم د همکاریو ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې روان. یو څوک چې تا ته په خوله کې روزي درکوي، هغه امر هم کوي، هغه بیا ډېر مسایل لري. نو یعنې داسې امر چې حکومت په حیث باندې ستاسې هره ورځ ستاسې په اصطلاح قتل عام کیږي، لسګونه او سلګونه کسان وژل کیږي، تاسې بیا هم وایي چې اوس روزي راکوي. نو فکر نه کوئ تر دې بد وضعیت خو نشي راتلی که چېرته دا په دې سیوري کې وي؟ دلته یوې مسلې ته راځم. دوی روزي ورکوي،
په اقتصادي ډول د افغانستان تر شا چې کوم څوک ولاړ دي هغه امریکا او ناټو ده. سمه ده، مګر مسله دا ده د افغانستان حکومت او رهبرانو په وار وار دوی ته ویلي دي چې په کومه لار روان یې د غلطه ده. تروریزم زما په جومات کې نه دی، جومات مه بمباروه، زما په کور مه راننوځه، زما د کور دروازې ما الوزوه. دلته تروریزم نشته دی. تروریزم هلته دی چې ستا د خی مټ دی. دوی سترګې بند کړي، په نړۍ هم سترګې تړلي دي او په افغانانو هم تړلي. بیا هم همدا پوښتنه مطرح بنان د افغانستان حکومت په هغه ځای کې نه دی چې دوی په هغه ډول چې په کار ده د دوی پر مخ ودرېږي او دوی ته هغه خبرې وکړي چې په کار دي. اوس طالبانو سره امریکایانو ژمنه کړې ده او رسمي توافق یې ورسره لاسلیک کړ چې موږ به په 14 میاشتو کې وځو د توافقنامې د متن مخې نه. حکومت لا هم وړاندیزونه کوي چې مه وځئ. په ځینو مواردو کې تاسو وینئ د حکومت ویاندویانو دا خبره کړې ده چې ولسمشر یو لیک ټرمپ ته لیږلی او د دې مذاکراتو نهایي کېدو نه مخکې او یا په جریان کې چې په ځینو مناطقو کې لا هم د دوی حضور حتمي دی او دوی باید ونه وځي، وضعیت ټینګلی دی. هاخوا ته بیا ښه ستاسې په نظر دا ده چې دوی ښه ویني خو مجبوري ده، خو بیا ولې دا قیصه لنډوي نه، نهایي کوي نه؟ ګورئ، کله چې امریکا خو راغلی په افغانستان یرغل کړی، دوی خو افغانستان باندې تسلط لري، که د قانوني او که غیر قانوني دوی حضور لري په نظامي ډول. په اوس کې څه پکار دي افغانانو ته؟ هغه څه پکار دي چې په راتلونکي کې افغانستان یوې بلې کندې ته وانچوي. په اوس کې جګړه روانه ده، د دې جګړې بدتر حالت ته لاړ نه شو. ولسمشر حکومت او زموږ ځینې سیاسیون په دې اند دي چې طالبه افغانستان ته راشه، ته د افغانستان تباهي، تا د امریکا سره جنګ کوه، قرباني چې څوک دي موږ یې وینو، موږ تاسو یو. مګر داسې مسله نشي چې د امریکا وځي او تر شا یې بیا څوک باجوایي، تر شا یې بابري. دوه مسایل تاسې اوس دلته یو شي ته راځم، همدغه موږ ځوروي، همدغه افغانان ځوروي چې امریکا یو خونخوار به باسي، تر شا به د هغه تور خونخوار را رواني چې افغانستان به ټوټه ټوټه کي راته. بنان د دې تضمین دپاره د ځینې هڅې روانې دي چې داسې نشي لکه اوس امریکا د دوی سره تړون لاسلیک کړ چې موږ وځو او دوی په 15 ولایتونو کې بریدونه شروع کړل د افغانستان په پوستو باندې، د افغانستان په عام المنفعه بنسټونو باندې. دا په څه معنا و؟ دا په دې معنا چې جګړه دلته د جهاد او د نورو مسایل نه دي. که جهاد وایي امریکایي خو هغه دی، ورشه د امریکایي سره جهاد کوه، هغه ځای معلوم دی. یعنې تاسې ټول هغه ناوړه کارونه چې کېږي، وژنې، د جنګ دوام، دا د امریکا کار بولئ. ګورئ، که چیرې امریکا وغواړي چې په افغانستان کې امن راشي، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې به سوله رانشي، امن به نه وي؟ طالبانو سره وغږېدل ظاهرا هغه څه چې شته. جناب اصولي صاحب، هغوی وایي تازه د امریکا ولسمشر مایک پامپیو دې ته اشاره کوي چې باید خنډونه لرې شي، افغانان خپلو کې کینی، طالب او حکومت او نور اړخونه بالاخره مسله حل کړي او نتیجې ته ورسېږي، جوړ جاړی وکړي. خو ستاسې نظر دا دی پر دې ټولو مسایلو سربیره که دا کار کیږي هم نو جنګ به هماغسې روان وي لکه نننی برید چې وشو، معلومه نه ده چا وکړه تر اوسه پورې، طالبان خو یې ردوي. بیا مو ویل چې دا د امریکا کار دی او تور بلا یا تور کامر چې ستاسې اشاره پاکستان ته ده، هغوی به دا کار کوي. نو دلته به د امریکا او د پاکستان ګډه یو بله پروژه تاسې ګورئ؟ ګډه پروژه ګورو نه، عملا شته دي، دا پروژې شته دي په سیمه کې. موږ همدا وایو چې کله طالب دلته راځي، اول خو د دوی وتل په دې ډول د خپله یوه دسیسه ده. دوی د افغانانو دپاره د سولې کومه لار نه ده خوشې کړې. دوی افغانان سره پرېږدي لکه څنګه شوروي اتحاد ووته د افغانستان څخه، افغانستان یې پرېښوده تر څو چې مجاهدین او حکومت لاس و ګریوان شي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل. او یو هم لسیزه اوس څه وشي؟ لنډ ځواب راکړئ. افغانستان یې له منځه یعنې طالبانو سره باید بین الافغاني مذاکرات وشي، روغه جوړه وشي که نه؟ بالکل دې وشي، اما په یو ګورئ، طالبانو ته هم پکار ده، حکومت ته هم، زموږ د حکومت نه بهر سیاسیون ته هم وخت اساس دی. امریکا خپل شرایط او مسایل لري، هغې په نظر کې نیولو سره باید لاس په لاس سره ورکړي، د دې چانس څخه
استفاده وکړي افغانستان بیا نویمې لسیز ته به ونه ځي ډېره زیاته مننه اصولي صاحب. دغې کندې ته لویدونکي یو راځو نورو باید مسائلو باندې هم تاسو روی سره نیسي. کیږو بحث کوو. آقای شمسی از دید شما وضعیت جاری و خصوص حمله اخیر در نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون. تاسو ته ستاسو درنو میلمنو ته اورېدونکو لیدونکو تخنیکي همکاران ټول ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. الله پاک دې د نن شهیدانو ته جنت فردوس په نصیب کړي او زخمیانو ته شفای عاجله د لوی دربار څخه او د ټول افغانستان د 40 کلنې دورې شهیدانې خدای پاک وبخښي. یوه مسله په دې کې یادوم، دا د دې دپاره چې د افغانان ګرده پوسي وروسته به ستا مسلې ته راسم. زموږ د رهبرانو سیاسي مشرانو څخه یو خواهش دی، حج یې سیاسي ګرځولی دی، پاچا یې سیاسي ګرځولی ده، واده یې سیاسي ګرځولی دی چې خپل امنیت سړی نسي نیوی. دغونې اجتماعو ته څه ضرورت دی؟ موږ په اسلام کې 4 ورځې لرو او 2 عنعنوي ورځې لرو. کوچنی اختر دی، لوی اختر دی، میلاد د نبي کریم دی، عاشورا ده، د نوروز ورځ او د افغانستان د استقلال ورځې دي. دغه نورې خو په پارلمان کې هم د جهاد یا د غزا یا پرنامه چې وي د غازیانو یو ورځ یوه هفته ټاکل سوې وه. دا په هره میاشت کې هره ورځ د پلانکي ورځ د پلانکي ورځ هم د اسلام د نظر هم نه دی ښه که دا نه و د کلتور د تاریخ خو دلته د محمود غزنوي و، د میرویس خان ابدالي و، د میرویس خان وتکي و، د احمد خان ابدالي ورځې نه دي لمانځل سوي. زه هم د حضرت علي کرم الله و، د حضرت عمر رضی الله تعالی ورځ نه لمانځل سوې. دغه شیانو سره موږ باید ولس عام ولس ته وایم کېدی کوي تاسې مه ورځئ. دغه مې حالت دی. څه د دنیا مرضونه لکه دا ورور چې دلته پر موږ امریکا او ناټو روسانو همسایو نازل کړي دي، موږ باید د دې څخه ډېر احتیاط وکړو د دې شیانو څخه. حتی په اسلام کې دا کلیزې ستم نه که څوک یعنې خلک کیني په کورونو غونډې ونه کړي. دا رقم غونډې دا څه معنا لري؟ خوا د ورځې معلومه ده د لوی جرګې په خیمه کې خلک حق لري. هېڅ شرعي مسلم که اصولي پر چیش باز د افغانستان د اساسي قانون د مخې نه د فردي ازادۍ د مخې نه او په هر لحاظ چې ویل خلک حق لري چې غونډې د وکړي. کلیزې یعنې په اساسي قانون حکومت کې نه لري، نشته. امنیتي نهادونه نه لري، ګوره هغه خلک شی په د کور ده سره کې زما په اساسي قانون کې هغه ماده راوښیي چې کلیزه دې ولمانځي. کلیزه نه لرو وروره، کلیزه نسته. پرته له کلیزې دا فرض مسلې کړئ د کلیزې دي. ګوره دا د چې تاسو کلیزې ورسره د لارې تضاد کوئ. بندي رخصتي دغه نن شهیدان د چی دغه ډول نورې غونډې هر ډول چې باید خلک یې ونه کې 3 ورځې پاچا لرو. موږ وروره په واده کې خوشحال دي. دغه ورځې د یاد ټاکل سوې د پارلمان هفته ورته ټاکلې د هغه ورځې د ټوله دې وټاکي. یعنې تاسو وایئ خلک حق نه لري غونډې وکړي. قطعي د دې نه لري. د دې قتل څوک ورکوي؟ که څوک وایي دا ښه کار دی په دا کې به ورسره شریکان دي چې امنیت یې حکومت دې ورته ډاډ ورکړی او امنیتي حکومت ځان امنیت نه ارګانونه وي ډاډ نیولی. ورکوي چې تاسو یې وکړئ. دا غونډه وکړئ، ته موږ په امنیت وزارتو نیسو. کې نه وینې بحث کوو که کجباسي هر وزارت چاودنې نه دي سوي، په هر قومنداني کې نه دي سوي. اوس وضعیت بدل دی. نه دی قطعي نه دی. کله چې طالب باندې پړه اچول کېده چې د پاکستان نه حمایت اخلي نور طالب یې نن دا ردوي شانګر د او هغه طالب ډول دی چې نه. اصولي صاحب ویل هغه ډول اصولي صاحب هم دغه ویل. دا شانګر شمسي صاحب ویل. اوس طالب رد دا که بل چا کړی وي نو ستاسې حکومت پړ دی که بل څوک هر څوک د راځي بریدونه دې کوي، که طالب وي که داعش وي که بل څوک، دوی یوازې وایي چې موږ یې تقبیح کوو او خلک دې غونډې نه کوي. انډیواله په امریکا کې بلډینګونه وویل سو د دوی تروریستو مخان څوک نشي نیوی. دا ډېرې غټې خبرې دي. مخې نیولې دي هر ځای کې یو ور دوه چې ور نیولی دی. اوس هره ولې ورځ شهیدان دي؟ ولې باس را سره کوي؟ دا خلک نن ولې شهیدان دي؟ موږ بحث ته ناست یو دلته. تاسو نه وایئ چې دا خلک ګناه حق نه ده. لري چې سره دا خو غونډې د خلکو مرګ ته د موږ لار مده کوم. دا خو ښه کار نه دی چې امنیت یې څوک نشي نیوی. نه دي دا اوله پلان نه ده. که اوله پلای مهرباني وکړه په غېږو کې لکه ده چې وایي په مچتو کې. ستاسې جواب واضح شو. تاسې وایئ چې خلک دې غونډې نه کوي. دغه ګوره دا ته چې غونډه ټول دا قوانین جلا که دا منطق به بیخي دا غونډه نه ده. غونډه ده خلک غونډې کوی ما شي. تا ته جناب د دې مسلم شیانو صاحب. سره د پاتیو سره د حج سره شان سیاسي دا راته سوي وایي دي. چې دا غونډه ولې باید ونه کړي؟ په اسلام کې نه ده روا. ولې؟ وایه حدیث وایه آیات وایه یو څوک فقه راځي نو باس را سره د کوي. ووایه نو افغانستان د قشر یو مشر دا د هر څوک چې ده. د مچا بابا راځي نه د چل درناوي- منځلې ده کشر ته وایه د میرویس خان د چل منځلې ده، د ستونزه محمد په فرد غزنوي کې د چل تاسې منځلې وینئ. ده، د غوري د په منځلې فرد کې په فرد کې ستونزه د وینئ. حضرت عمر د چل منځه هم نشته. ورور دا نوي خبرې دي، د 40 کلنې خبرې پر موږ باندې دا که چل اسلام کې نشته تاسې وایئ په کلتور کې دي کومه ده؟ په اساسي قانون کې شته. کمه ده په اساسي قانون کمه کلتور ده. خو د ټول په که همدې وای شان په ولاړ اساسي قانون کې افغانستان هم چا بابا جوړ کړی افغانستان هم پرېښتی دا راځو ورځ چل اصلي موضوع منځلې ده. ته اصلي موضوع ته ستاسو ستونزه د فرد له لمانځنې سره ده او د هغوی اروا ته د ښادۍ یا د احترام یا هغه څه چې اقوام په افغانستان کې لري. که ستاسې
مسله دا ده چې ګرد په کورو کې نه نه دا نوی ورور ته بیخي بل اسمان ته وختې نه د فرد خبره ده دا ګوره 10-40 کسه دي د خیره دا نور رهبران قومندانان چې مړه سي 360 پرې کېږي یوه ورځ دوی ته رسېږي زه وایم هفته یې معلومه ده زه ډېر ښه منطق درته وایم په هغه هفته کې دې ګرده ولمانځي ما نه دي ویلي عکسونه دې وزړوي نومونه دې واخلي شرعي فاتحه په اسلام کې 3 ورځې د بیا شی نشته د نبیانو په دا عقل ستاسو نظر د واخیستل شو اوس بیرته اصلي پوښتنې ته بلې و څوک ګټه کوي له دغه بریدونو څوک زیان پرته له افغانانو عامو خلکو نه تاوانونه خو افغانانو ګاللي دي دا 40 کاله ګټې دنیا پکې کړي دي بس دلته دی په افغانستان کې به څو پردو ګټې کړي جهان او همسایو په دې کې ګټې کړي دي زموږ په وژنو کې زموږ په بې امنیتۍ کې زموږ په دغه دا وایي چې سوله د سولې مخ ته خنډونه جوړېږي دا ګرد دنیاوال دي درواغ وایي لکه دا ورور چې وویل 100 مخه سیاست چلوي زه وایم ته هغه مسله څه کوي دا د سولې د طالبانو سره اول د بندیانو مسله که په هغې بحثونه کوو اوس مو پوښتنه ډېره مشخصه ده دا ته ولاړه ده بس پر دې و څوک تاوان کوي په دې کې یعنې دغه هلته دا برید ترسره شو ولس خو هم ځینې طالب باسي مسؤلیت اوس ټول اندېښمن دي مسلم صاحب اصولي صاحب هم اشاره درلوده په دې خبرو کې شمسي صاحب هم او زیاتره بحثونه اوس د افغانستان د خلکو په اذانو کې دا دي چې په یوه ورځ 100 کسان ووژل شو زموږ ویره له طالبه وه چې دا کارونه کوي په تېرو کې مسؤلیت هغوی اخیسته اوس نو څوک دي چې دا ډول بریدونه کوي نوم یې معلوم نه دی نو بیا په طالب سره که سوله کېږي هم څه نتیجه ورکوي اوس پوښتنه دا ده چې څوک ګټه کوي له دغسې یو وضعیته چې تاسې وار له مخه دې ته متوجه کړي چې طالب سره سوله یعنې بالاخره د دغه ډول بریدونو دوام بیا هم هلته موږ ته به پر دا اصولو بحث وکړو خبره دی د زموږ د افغانستان هر عریب هر دښمن ګټه کوي بحث دلته دی چې زه هغه اصلي ځای ته درته راسم زموږ د یووالي څخه څوک ګټه نشي کوی هم سوله کېدی شي هم هغه سوله کېدی شي چې 100 کاله بعد موږ پیدې وخورو موږ مثالونه په بې اتفاقۍ کې لرو موږ په پېښور کې سره کښېنستو حکومت مې جوړ کړي موږ په عربستان کې قرآن سره وکړي موږ په بون کې تره جوړه کړه ګرده په وینو بدل سوي دي ګرده په بې امنیتۍ زما مقصد دا دی دا اوس فعلا شرایط چې دي دا د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې تاسې ماښام واورېدې هغه 2 پټ موردونه لا دوی ته ښکاره وو زه هم دا شی چې درته ښکاره وو چې یوه ورځ وروسته مخالفت کوئ نو په دغه وروستۍ کنفرانس په هر کې در مخ وو تی به ویلي وي چې دا د بندیانو مسله نه منو تی ته خوا پټې لا در ښوولي دي زه هم دغه شان دي چې خارجیانو زموږ په غاړو کې تناونه راچولي د طالبانو په دې کې هم راچولي دلته اوس 2 حکومتونه یو والي ټاکي یو شی رهبر دې څه وایي بل سړی بیا موقت حکومت غواړي چې دی رژیم مرسي بل سړی وزارت غواړي زه مطلب نه اخلم درته راځم ولې نو دا د ولس د زړه خبرې په یوه دقیقه کې ځواب راکړئ جناب مسلم صاحب اوس ما ته ولې یوه دقیقه ده یعنې څوک ګټه کوي په دغه مسله کې چې دا برید وشو د سولې په دغسې یو اتمسفیر او فضا کې چې موږ یې لرو نن څوک ګټه کوي دا خو ما درته وویل باور هم درته ویل ګټه زموږ دښمنان کوي خو دښمنان خو اوس داسې یو شی ده چې موږ نه پوهېږو څوک مو دښمن دی څنګه دا 40 کاله چې پر افغانستان باندې ما تا ته رهبر جوړ کړی دی پر ما او تا یې حمله کړې ده پر ما او تا یې اشغالونه کړي امریکا نه شوروي اتحاد امریکا همسایګان اروپا ټوله څوک دا نننی برید د ټولو په ګډه کړی څنګه دا نننی برید د دشت برچي ټولو په ګډه کړی روسیې امریکا او نور محترمه د نن نه ده دغه بریدونه زر سوي دي یوه ورځ یې یو درته کوي مونږ په دا ننني برید غږیږو دې ته ورته نور بریدونه چې طالب مسؤلیت نه اخلي او بالاخره مسؤلیت خو زه نسم اخیستی خو همدا به م یو ډله یو دولت به شاته ولاړ نه دی اخیستی دا خو زموږ دښمنان دي د اسلام دښمنان دي د افغانستان د تاریخ ژوندی اوسئ جناب مسلم صاحب په دې شیبو کې لنډه دمه اخلو تر هغې وروسته بیا هم راځو په دې تم کیږو چې بالاخره د فضا د ګډوډولو او دغه راز د دغه یو سفیر د خرابولو لپاره چې په افغانستان کې د سولې په نوم ایجاد شوی دی طالبان که بیا هم دغه ډول بریدونه دوام پیدا کوي دوی مسؤلیت نه اخلي او دا چې وخت هم ډېر حساس دی او شرایط هم خورا ترینګلي برېښي په دغسې مواردو کې د ننني برید نور تاثیرات به څه وي په ټوله کې د سولې پروسې نور اړخونه هم راسره پاتې شي بیا هم ښه راغلاست د سولې پروګرام دوام ګورئ راسره په سټوډیو کې درې ښاغلي میلمانه دي اصولي صاحب بحث به بیا هم له تاسو سره پیل کړو که چیرې مسله دا رامنځته کېږي چې پرون نه پورې د طالب نومو بریدونه یې کول هغوی چې اوس وایي دوی په دې حالت کې نه دي دوی سوله غواړي او بالاخره بندیان دې آزاد شي تاوتریخوالي د کچې کموالی او د سنګره پورې بریدونه مخامخ جګړه ظاهرا اوس د دوی ځینې غړي وایي او په ورته حالت کې وضعیت همداسې وي خو که بل اړخ ته راشو دغه د بریدونه روان دي دلته څوک ګرم دی طالب اوس هم ګرم دی که یو دولت شته امنیتي ارګانونه شته چې د دې شیانو مخه ونیسي سوا بله ډله را روانه یو نور وضعیت د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې خواوشا 22 هغه ډلې دي چې د افغانستان د نظام پر مقابل جنګیږي لکه څنګه چې زموږ حکومت ویلي
داعش پوره قوي رول لري، اوس هم په افغانستان کې فعال دی، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دی، په افغانستان کې خو هم دفاع وزارت وایي موږ د منځه ویوړل. اصلا دا که د منځه یې وړی وای دغه بریدونه به نه وای. نو زما په اند که داعش بس نه دفاع وزارت ناسم معلومات ورکوي خلکو. که دفاع وزارت هم دغه مسله یادوي، د دې ترڅنګ به بیا بله ډله وي، لکه څنګه هم چې مخکې اشاره وکړه. ګورئ لکه څنګه هم چې مخکې اشاره وکړه. اصولي صاحب اکثریت وخت دا ډېر عجیبه مسله ده چې دولت وایي 22 یا 21 ډلې دي، خو د 15 نومونه نه اخلي. تاسې هم وایي 21 ډلې دي، داعش، طالب چې دا 2 ډلې شوې، چیچن ازبک په هم دا دی 4. نورې کومې ډلې دي چې 22 شمېرې نه د دې نومونه یاد شي، 3 مثلا نورې؟ ښه، پاکستاني طالبان دي، خواوشا 10 ډلې خو د پاکستان دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. پاکستاني طالبان خو دلته په مرموز ډول وژل کېږي. یوازې د پاکستاني طالبانو مسله، هغه ډلې چې پخوا د جهاد په وخت کې د افغانستان د مجاهدینو سره اوږه په اوږه د افغانستان د نظام د ړنګولو لپاره افغانستان ته راغلي وو، هغوی په څو ډلو ویشل شوي. ګورئ دا جمعیت طلبا دي او دا مشهور ملایان د دوی شي دي، دا درګرده دلته په افغانستان کې. ګورئ په لویه کې زه دومره ویلی شم، امریکا که چیرې په افغانستان کې دوی غوښتی چې په رښتیا هم سوله راشي، دغه ډلې چې اوس ما ورته نومونه یادوو، د دغو ډلو هغه ساتونکی هیواد باید د پښو رانیولی وای او ورته ویلي وای چې قدم دی خو مه ږده. دولت لرو، کم دولت؟ پاکستاني دولت زموږ کمزوری دی، دغسې نه دی. هغوی چې کله تاسو سره بحث کوي، تاسو سره به مخامخ شوي همي اصولي صاحب د بېلابېلو پوسټونو کې مو کار کړی، هغوی درته وایي چې فرض کوي موږ دا کار کوو، تاسو خو وایي چې موږ امنیتي قواوې لرو، وایي چې دوی په ځان باسیا دي، دوی ډېر ماهر دي او دوی دا کارونه کولی شي، خو بیا هم چې کله برید وشي بیا نو د امنیتي ارګانونو او د په ټوله کې حکومت لاوډ سپیکر بیا دا غږوي چې 22 ډلې دي. یعنې تاسې بیا ولې وایي چې موږ کولی شو؟ که یې نشئ کولی ولې واضح نه وایي؟ دفاع وزارت دی وایي داعش مو ختم کړی او نن بیا تاسې وایي چې نه دا د داعش کار دی او احتمالا دوی همداسې یو څه ومني نهایت کې. زه دومره ویلی شم هغه امنیتي ځواکونه یا هغه اپراتیفي ادارې چې درلودې، کومې چې د افغانستان پیاوړتیا پرې ثابته وه، هغه موږ افغانانو په خپل لاس له منځه ویوړې، هغه هم ګاونډیو هیوادونو ته او د دې امریکا په خوله باندې دوی ته کباړ کړي، دوی ته م وسپارلې او په میز هم ورته کېښودې. موږ هغه نن هماغې امریکا هغه قوي میلیاردونه مصرفونه وکړه، هغه قوي دولت اوس نه پولیسو لرو. سره مرستې کوي میلیاردونه، بیرته خو یې جبران نه منئ؟ که یې وایي چې لا تر اوسه آماده نه دي دې وضعیت ته په کتو، یا دولت نشي کوي مدیریت یې کړي. په دې برخه کې بارانیانو خصوصا نیټو ویاندویانو سره چې موږ غږېدلي دوی مدیریت ډېر کمزوری وي اکثریت. ښه، دلته مسله د مدیریت نه ده، مسله دا ده چې موږ عملا 40 کاله په جګړه کې یو. کله چې موږ 40 کاله په جګړه کې وو، په دغسې شرایطو کې موږ څه شی جوړ کړی شو؟ یوه خوا چې رانیسو، بله خوا خرابېږي. د دې دپاره یې موږ خپله افغانان خرابوو، په مقابل کې افغانان درته راجنګېږي که راکېږي. کله چې د ثور انقلاب وشو په افغانستان کې، په مقابل کې مجاهدین راجګ شول، څوک وو؟ افغانانو. کله چې مجاهدین راغلل، په مقابل کې څوک راجګ شول؟ خپله مجاهدین لاس و ګریوان شول. دوی چې نه سره جوړېدل، په مقابل کې څوک راجګ شول؟ طالبان. طالبانو په مقابل کې څوک راجګ شول؟ ټلواله. خو زموږ پوښتنه ده چې حکومت ټاټر وایي چې زه هر څه کنټرولولی شم، زه ډېر قوي یم. ګورئ یو حقیقتونه دي، حقیقتونه دا دي چې موږ په هغه ځای کې نه یو چې یو په ځان بسیا مقتدر زورور هیواد اوسو. که دغسې یو هیواد او نظام هم درلودی، موږ بیا امریکا ته نه ویل چې امریکا هغه کار ګاونډی دغسې کوي، نو بیا هم د دغه ځایه سکاټ جیګول اسلام آباد هم ویشته، ډېره مشهد زیاته ویشته. کور مدام جناب اصولی صاحب دا چې دا تشکر میکنم جناب شمسی صاحب. مسلم صاحب، د امریکا په نیتونو باندې تاسو شک لرئ او په ورته حالت کې وایي چې د دوی دا پروسه کومه پیل کړې ده، په ورته حالت کې نورو استخباراتو ترڅنګ دوی هم نه غواړي چې دا کار وکړي. په تېرو خبرو کې مې اشاره درلوده. که چېرې واقعا مسله همدې ځینه ودرو او همدې ځینه بیرته بحث ته دوام ورکړو، نو بیا موږ دا د سولې په تمه څه ته یو؟ دا تاسې چې ډېر خوشبین یاستئ د افغانستان د یو فرد په توګه، د سولې د عالي شورا د یو غړي په توګه، دا خوشبیني بیا ستاسې هم مضحکه خوشبیني ده.
ته ماته یو څه وخت راکړه چې دا بعضې موارد زه بحث وکړم چې هغه ډېر مهم دي. اول د بندیانو مسله د مابسو ته ټول به ورغلي یاست چې څوک ورغلي خبر دي. په 100 کې 80% لوی کندهار بندي دی، که د قاچاق په نامه دی، که د طالب په نامه دی، که د جنایي په نامه دی، که د قاتل په نامه دی، که دا شی دی. او هغه خلک چې ډېر غټ واکونه وو، پیسې او ډالرونه درلود، هغه په اوله جنایي او په اوله څرنګوالي کې تللي. تاسې ټوله خبرې خوشې سوي دي. په روش کال د بولدکه در کندهاره چې به د هر څه موټران راتلو خلک ښکته کېدو چې پیسې به نه درلودې. سږ کال خبر سو چې بل وزر رسوا سو دا ګر بېګناه وو. تاریاک دي په ولسوالیو په کریو چې قرارګاه د خارجانو د هلته حکومت دی، هلته ملي اردو دی، ورته کرل کېږي یا نه دی. 2 پابه که د چا په کور کې پیدا کړي هغه به ګرام کاټوي. نو زه هم په دغنې بندیانو کې د یو حسن نیت په خاطر باندې چې د 2 خارجانو استادانو دپاره انس اکاني دلته په زوره وتې د دې ځای دا چې د 1000 افغانانو په مقابل 15000 افغانان یې لکېږي چې هغه بیخي قاتلان نه وي، غله نه وي. دا خو بیخي مبارک ښه کار دی، دا باید وسي. بل ځای ته مسله چې دا ته وایه هغه ځای ته زه راتلم، ته خبره بلې خواته بوته. زه وایم دا زموږ په یووالي کې اوس کېږي. هغه اصلي ټکی دا و. اوس دا ډاکټر صاحب عبدالله او دا ډلې ټپلې ټولې دې راسي د هغه غني سره دې اوس یو ځای کښېني، د غني صاحب سره دوی دې یو اتفاق و اتحاد وکړي. دغه خبرې چې دا اوس امریکا وایي زه زور فشار پر واردوم، فشار دی اول دلې وارد کړي، دلته دې دوی سره یو کړي. که دوی دونې پر سره بې اتفاقه یي، دونې د نفاق اور په دوی کې بلې، د طالب سره په څنګه ادرس دوی خبرې کوي. اول خو دا ډېره مهمه ده. بله مسله دا د طالبان ورونو ته وایم چې دغه حملې ته باید د زغم څخه کار واخلي. هلته مې د چا سره وکړه کړې ده، باید هغه په غني صاحب هم ومنل شي، په عبدالله صاحب هم په تیم ولې ګورته ښکاره سوي دي. خو دا د دې معنا نه لري چې پولیس وژني، دا د دې معنا نه لري چې هلته یې وګړی وژني چې زما سره دا نه مني. تاسې وایئ چې ټول سیاسیون باید لاړ شي ولسمشر غني ته مراجعه وکړي. مراجعه نه، ته مهرباني وکړه ما بل څه درته ویل. څه مو وویلې بیا راته ور د یو اتفاق و اتحاد په خاطر چاته مراجعه وکړي. نن خو دې په ملک خو مراجعه مو وویلې نه نه یا نو ته وایه اوس مسلم صاحب که غواړئ چې بحث یا دا ستا باز ستاسو د خبرونه راوځي. زه هم یووالی ورسره وکړم. مراجعه خو غني ګورته کړې ده. یووالی راځي. یووالی آیا تاسو سره کوي ولسمشر غني د سولې عالي شورا سره دا اوس یووالی شته زموږ سره؟ خو زموږ رئیس تا لیدی، زموږ معاون تا لیدی چې مسکو ته خپل پر سر ځغاستئ، دویې ته خپل پر سر ځغاستئ. خو بیا به یې تاسې لغوه کړې دا شورا. هغه دې لغوه کړې وای، موږ ولې لغوه کړي؟ موږ خو بې احترامي نه ده کړې، نه موږ تللي یو. زه وایم موږ د اوس په څنګ کې تاسو سره موازي او تر تاسو غټ د وزارت په نامه یو شی جوړ کړو. دا زموږ سره نه دی، دا د خلیلي صاحب الدین محمد صاحب سره جوړ شوی دی. ګوره وماغوم بې اجازې د سولې خپله د عالي شورا چې زموږ سره خلیلي صاحب الدین محمد صاحب مشوره نه ده کړې چې تاسو روابط د دولت د وزارت سره چې د سولې په چارو کې فعالیت کوي څنګه دي؟ یعنی د سولې عالي شورا او د دولت موږ د هغه سره مربوط نه یو. تا زما خبره نه، هغه خو د اجرایې خو زموږ خبره همدا ده چې تاسې څومره یو بل سره ګډ کار کوئ. موږ کار قطعي ګډ کار نه کوي. موږ رهبري دا دوه موازي ادارې د څه لپاره جوړې شوې؟ دلته ولې دواړه تاسې ګډ کار نه کوئ تر اوسه؟ زما خبره موږ در اوسه زموږ رهبر فرار دی، زموږ معاونین فرار دي. زموږ اجرایه خلیلي صاحب در اوس شورا ته نه دی راغلی، غونډې نه ده دایره کړې، معاون یې نه راځي، غونډه نه دایره کوي. غني حکومت و د شوراګانې هلته پرېږده. مشکلات ستا وروره ما درته ویل اول نه ماشات څوک راکوي، په هغه ته خبر یې خو باید نه کړه چې ته اجرایه نه لرې، ته رئیس نه لرې، ته معاون نه لرې، معاش د اسمانه درته رایله سي. زموږ نو تاسو ته خو آیا فکر نه کوئ مستقیما د سولې عالي شورا ته حکومت وایي چې رخصت یاستئ؟ نو هغه خو دې ووایي چې وایي بیا مشکل حل دی. کشکې هغه یې ووایي، هغوی فرمان غواړي چې هغه وسي مشکل. بس دا دی زه وایم چې زموږ په افغانستان کې هغه زما اوله خبره ده، د همسایو لاس دی، د دنیا لاس دی. دا چې تا ول په دې هکله ما درته ویل چې د ځان دفاع ولاکه کوی سي، که پاکستان ورسره جوړ سي ایران یې په ډبرو ولي، که هندوستان ورسره جوړ سي پاکستان یې په ډبرو ولي، که چین ورسره جوړ سي هندوستان یې په ډبرو ولي. هغه غټ ښاماران امریکا او ناټو او روس هغه هلته پرېږده. افغانستان دا 40 کاله د بېګانو د جګړې ډګر ګرځېدلی. پوښتنه اوس دلته ده، دا خو ډېرې غټې خبرې چې موږ به ایران سره جوړېږو، پاکستان سره او بیا نورې نړۍ سره. موږ دوه ادارې پارک کې نشو جوړولی، د سولې عالي شورا او د سولې په چارو کې دولت وزارت. تاسو خپلو خبرو کې ټول مسایل وویل، بیا دا توقع کولی شو؟ نو ما خو ډېر ښکاره درته ویل، مال د سولې د عالي شورا او د ارګ بې اجازې یو زموږ رهبري لاړه په ځایو کې کښېنستله. دا خوا چې راغلي دي لاسته راوړنې موږ ته نه دي ویلي چې بیا یو شورا دایره کړې وای. دلته ډېر سپینې خبرې هم درته وکړې. ته دغه یعنې تاسې پرته له دې چې د سولې عالي شورا غړي یاستئ که منصفانه فکر وشي مسلم صاحب، ستاسې خبرو کې ډېر صداقت ښکاري، په هر حال د افغانستان د همداسې یو ټبر پورې تړلي یاستئ. د همدې صداقت ته په کتو دا راته ووایي چې ستاسو شورا باید لغوه نه شي. څه کوئ نو چې طبعا باید لغوه شي؟
زه وایم چې در دغه حالت در دغه مرموز حالت باید رئیس جمهور فرمان صادر کړي. دا خو لوی جرګې د افغانستان د جناب کرزي صاحب په وخت کې نو د جوړ ولسمشر مجبوریت څه دی چې لا هم د سولې عالي شورا ساتي هم وزارت؟ خو زه هم دغه وایم فرمان دې صادر کړي چې محوه ده، دا خیر دی. ډېره زیاته او بله مسله دا ده، دا اوس په اعلان کور مادان ډېره زیاته مننه کوو جناب مسلم صاحب، جناب اصولي صاحب، آقای شمسی که تشریف آوردین. لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر پای را سره وئ. په بښنې سره چې تخنیکي ستونزې به وي یا بالاخره موږ تماسونه ډېر ونیول، خو فروزان صاحب سره زموږ اړیکې ټینګې نه شوې. که څه هم هغوی ژمنه کړې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا